ښه متوجه سي دې مسلې ته. زه په مسجد کې ناست یم تلاوت کوم، زه ملا صاحب په مسجد کې ناست یم درس کوم، ته په دکان کې ناست یې په مارکیټ کې تجارت کوې، ته په سړک باندې ریړۍ درولې ده سودا خرڅوې. د الله جل شانه په دربار کې تر ما ستا ثواب زیات دی، ستا ثواب تر ما زیات دی. زه په مسجد کې نفل کوم، زه په مسجد کې درس کوم، زه په منبر باندې ناست یم، په منبر باندې و خلکو ته دین ښیم، ته په سړک باندې دکان کوې، ثواب په قیامت کې تر ما ستا زیات دی. ستا ثواب ولې زیات دی؟ ځکه ته فرض کوې، زه نفل کوم. پیسې ګټل دا فرض دی، دنیا ګټل دا فرض ده. اسلام نه راته وایي چې دنیا مه ګټه. طلب الحلال فریضة بعد الفریضه. فرض منځ وکړه، فرض روژه ونیسه، فرض زکات ورکړه، تر دې فرایض وروسته ستا پر ذمه باندې دوهم فرض، زما په ذمه باندې دوهم فرض حلال روزي پیدا کول دي. ډېره لو خبره ده. من بات کالا من عمل یده بات مغفورا له. شی زده کوي، ښه متوجه سي خبرې ته. د خلکو دا ذهن وي چې اسلام راته وایي چې تجارت مه کوه، علما راته وایي دکان مه کوه، علما راته وایي پیسې مه ګټه. نه، غلطه ده. اسلام څه وایي؟ یو سړی سهار ولاړی دکان ته، سهار ولاړی مزدوري ته، تر ماښامه یې تجارت او مزدوري وکړله، ماښام رالی ستړی دی، ټوکر ټوکر دی، په بستره کې پرېوتی. حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې په تجارت کې ستړی سي، ماښام راسي ستړی پریوزي، بات مغفورا له، الله جل شانه یې ټول ګناهونه معاف کړي. ولې ګناهونه معاف وي؟ ځکه دی په یو فرض عمل کې ستړی و، په تجارت کې ستړی و، په دکانداري کې، په ریړۍ کې، په نانبایي کې، په قصابي کې، په زمینداري کې، په زراعت کې، په ځمکه کې ستړی دی. او ډېر لوی کار دی چې تی کوې، اسانه خبره نه ده. فقط او فقط اسلام مطالبه دا کوي چې روح یې برابر کا، تجارت وکړه، د اسلام د اصولو د احکام مطابق هغه باندې ځان پوه کا، په احکامو باندې ځان خبر کا. دوهم ادب چې د اسلام مقدس دین و دکاندار ته شي، تاجر ته شي، هغه دا دی چې خپل نیت اصلاح کا. ته چې کله تجارت ته ځې، ته چې کله دکان ته ځې، ته چې کله ریړۍ راباسې، دا نیت وکړه چې زه د الله جل شانه حکم په ځای کوم. الله جل شانه کم حکم؟ دا اوس موږ تاسو راغلي د جمعې لمونځ کوو. جمعې لمونځ چې وسو، الله جل شانه راته اعلان کوي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. کله چې د جمعې په ورځ باندې په مسجد کې درته اعلان وسي حي على الصلاة، حي على الفلاح، بیا دکان بند کا، تجارت بند کا، مسجد ته راسه. په مسجد کې بیا کښېنه تر څه وخته چې لمونځ ادا سو، د لمانځه وروسته بیا څه وکړه؟ دلې په جومات کې ویده سه، پښې وغځوه، تجارت مه کوه. نه، فاذا قضیت الصلاة، کله چې دې لمونځ ادا کړي، قرآن درته وایم، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض، ولاړ سئ بازار ته، وابتغوا من فضل الله، ورسه په بازار کې د الله فضل رزق وګټه. رزق د الله فضل دی، د الله مهرباني ده، دا وګټه، د الله حکم دی. ووځه ولاړ شه بازار ته، په کور کې پروت یې، تجارت نه کوې، کاروبار نه کوې، دا بنده د الله نه دی خوښ. الله جل شانه حکم دی چې د لمانځه څخه فارغه سوې، بیا راووځه بازار ته، تجارت وکړه. وابتغوا من فضل الله، ورسه د الله فضل رزق ترلاسه کړه.